نیکې هیلې احترامات میمونې ملګرو د ادبي رنګونو یوې نوې او ښکلې مرکې سره سم شینواری یم او دا مهال د خپل همکار دانش افریدي صاحب سره راغلی یم د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې مې شته یو ډېر ښایسته شاعر اصلباز اصل صاحب سره ناست یو د هغه د ژوند فکر او د خیالات به راولو تاسو ته په شیشه باندې ډېر په مشکل وخت راکړی د څو مودونه زم چې کلونه به کېږي دانش هم ناست دی چې مونږ ته وخت غوښتلو خو مصروفه دی بلا کارونو ته یې لاسونه اچولي خو زمونږ په شان جوړ یې سم نه کړل اصلباز اصل صاحب را سره ناست دی په خپله پاڼه کې درته هرکلی وایي قربان خپل تعارف خپلو کتونکو سره مخ په وړاندې شریک دی. السلام علیکم تاسو ګرانو کتونکو ته مینوالو ته سلام کوم. وعلیکم السلام. ما نوم اصلباز اصل نه زه د پښتوني سره تعلق ساتم او تیرو شو تقریبا 1.5 کال نه په کراچۍ کې یو محنت مزدوري کوو باقاعده چې کومه د ادبي هلې ځلې تر خپله وسه پورې مو منډې ترړې کړي دي لګیا یو کوو. صحیح ډېره زیاته مننه اصلباز اصل صاحب تاسو اصلي نامه خو به اصلباز وي دا کم وخت چې تاسو د نامې سره اصلباز اصل ولګېدو څه یاد لرئ؟ ملګري اجه که د جذبو خبره وي نو جذبې خو د ورکوټوالي نه وي خو تقریبا چې ما ته یاد شي نو د 1990 نه ما قلم تلاس کړ ماشاءالله ښه او بس بیا ما ته ګوډه خواري ده کوي. صحیح کلام کې چا نه متاثره شعر و شاعرۍ کې داسې څوک شخصیت چې هغه نه تاسو هغه لیدلی وي یا مو اورېدلی وي هغې نه متاثره وي او شاعرۍ طرف ته مایله شوي نو دوی کې خو اکثر بیا داسې کېږي چې زه نه نوم والی او زه نه نوم پاتې شي نو چې کوم حقیقت وي حقیقت د حمزه صاحب نه بعد چې زما بعد چې زما په زړه کې ملګري لګېدلي دي کیسر دی بخله ریاض تسنیم دی دا داسې دي چې ناسته پاسته هم ورسره شوې ده او دا یو خو د منځه لاړو خو ریاض چې کوم دی هغه زما د زړه سر دی. صحیح کتونکو اصلباز اصل صاحب چې د کومې هستۍ نوم واخیسته ریاض تسنیم صاحب چونکې موږ دغه بده مرغه په ژوند باندې څوک نه نازوو او خو نن سبا چې څومره هم د پښتو ادب باندې کار کېږي نو که سندرو ته موږ راشو د هغوی غزلو ته راشو نو دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره چې تاسو دغسې خلکو سره ناسته کړي کم صنف باندې کار کوئ د غزل رباعي چربې ته ټپه چې تاسو د خوښې صنف کم یې دی ښه لیک موږ په کم صنف باندې به کړی وي؟ په خپله خو مې خوښ غزل دی صحیح او افسانو کې مې ماتې ګوډې څه لیکلي دي پرتې دي صحیح او ځاني مې خوښ غزل افسانو حوالې سره داسې یو مشهوره هستي چې تاسو سره چېرته ناست وئ لیدک ادم شوي چې افسانې یو کردار وي داسې مشهور شخصیت یاد ده درته؟ هغه طاهر صاحب دی الله دې وبخښي او داسې وګڼه چې زده کړه د هغه نه شوې ده هغه مو پړاو کړی دی څه لږ ډېر چې متاثره هم د هغه نه متاثره یو سماعت ګوډ لیکلو مو چې کړي دي هغه ته مو ښودلي دي یخي دي مخې ته چې دغه خواري مو کړې ده. صحیح ډېره زیاته مننه یقینا هغه وایي سترګې زما سترګو کې ځای که تا به په دو سترګو جانان لیدلی وي نو داسې مشهورې هستۍ دغه سترګو لیدلې موږ به د دو سترګو ته ګورو راځو به یو کلام طرف ته چې اصلباز اصل صاحب نه د هغوی د کلام د غزل یوه نمونه تاسو ته راوړو یو خپل کلام را سره شریک دی. ډېره مننه اول خو به زه دا ووایم ستاسو د دواړو د راتګ ډېره مننه خبره دا چې په دې وختو کې او په دې حالاتو کې خپلې ژبې ته ټیم ویستل قلم اوچتول په کاغذ کرښې راښکل او بیا په خپله ژبه کې د دې جواب نشته او نه د دې قیمت شته ونه به څوک مننه ادا کړي. مهرباني ډېره مننه یو غزل دی ارشاد الله دې وکړي چې ستاسو په معیار پوره وي. ارشاد بیا به ته هم وایي جانانه چې توبې وباسه بیا به ته هم وایي جانانه چې توبې وباسه زه اوس هم دومره کړم حیرانه چې توبې وباسه ډېر د سترې څوکې هومره بد مې هم پرې نشي پیرزو د سترې څوکې هومره بد مې هم پرې نشي پیرزو هغه په ما ده دومره ګرانه چې توبې وباسه. ډېر واه د زړه په وینو او د سر په بیه ټولې کوي د زړه په وینو او د سر په بیه ټولې کوي مینه اوس دومره شوه ارزانه چې توبې وباسه. ډېر واه او یاران د خولې په بډه ووهي که زړونه ګټي یاران د خولې په بډه ووهي که زړونه ګټي وروسته به دومره پیمانه چې توبې وباسه. او د خولې خبرې دي اصل ته اډویس نه ښکاري د خولې خبرې دي اصل ته اډویس نه ښکاري دومره یې وایي په اسانه چې توبې وباسه. او اصله ګوتې د ملګري دي انداز ته چیچي اصله ګوتې د ملګري دي انداز ته چیچي داسې غزل دی ډېرندانه چې توبې وباسه. ډېره زیاته مننه اصلباز اصل صاحب ډېر ښایسته کلام شریک کړو په د آخري 2 شعرونو کې تاسو نوم راغی 2 شعرونه دې ته یو
مقطع ثانی مقطع ثانی معنی مقطع او مقطع ثانی مقطع ثانی ډېر ښه. دا هم یو د شاعرۍ نن سبا جدت دی. ښه ده چې تاسو په خپلې خولې دغه الفاظ شریکو. قربان شعرونه به مو څومره لیکلي وي او د شعرونو سره سره بل داسې یو صنف غزل سره چې تاسو پرې کار کړی وړوکی دي وي خو چې ستاسو خپل زیار وي؟ آزاد نظم مې کوشش کړی دی آزاد نظم ښه. او غزلونه چې تقریبا چې په لږ تعداد کې نو لکه یو 200-250 پورې به وي ډېر او د کتاب وتلا جوړه شوي نه چې د مشین لاندې کېدو صحیح هلې ځلې منډې درې مو ډېرې وکړې صحیح د درو ملګرو حوصلې راکړې چې خیر مشین لاندې به کېدو خو لا انشاءالله انشاءالله یا به وخت نه وي راغلی انشاءالله. قربان یو بل کلام به تاسو ناوري یو کلام را سره شریک کړئ بل یو بل غزل درته یم او دا ګران ملګري الله دې وکړي چې دا خبره غوږونو ته ورورسېږي د سرتاج ته ډالۍ کوم ارشاد د هغه په راتلو لیکلی شوی او دا تقریبا په 15 منټه کې لیکلی شوی دی ډېر ښه. واه زما خو ډېر خوښ دی والله دې وکړي چې ستاسو په معیار تاسو پوره شي خو زمونږ خوښ دی ارشاد. که کوي ستمونه خیر دی خیر دی اها که کوي ستمونه خیر دی خیر دی خیر دی دی. پرې پورې تهمتونه خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی. واه او بدنامي چې پې د ښکلي حسن کېږي او بدنامي چې پې د ښکلي حسن کېږي بیا دې شلېږي ګریوانونه خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی ډېر ښه. او که د کس ته مې اوس نوم په شونډو ناخلي اها که د کس ته مې اوس نوم په شونډو ناخلي ما خپل کړي سرونه خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی. واه او چې په خپلو ملنځو وي دی بیا خو ډېر ښه آی های چې په خپلو ملنځو وي دی بیا خو ډېر ښه راته راکړه شرابونه خیر دی خیر دی خیر دی. واه ډېر ښه. او ته په بړکه ورته خانده که د زړه مې اها ته په بړکه ورته خانده که د زړه مې ورته شلېږي پرهرونه خیر دی خیر خیر دی دی خیر دی. واه ډېر ښه. او د اصل د بدو نیت نه دی ملګرو اها د اصل د بدو نیت نه دی ملګرو ملګرو. که خطا یې دي خیالونه خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. اصلباز صاحب دا راته ووایي چې دا شاعرۍ سره د ژوند روزګار سره بل داسې کم یو دغه ستاسو شته چې هغې کې تاسو غواړئ چېرې یا هغې کې تاسو څه کردار کړی وي یا څه په زړه مو داسې هغه وي چېرې شاعرۍ سره سره هغه کار تاسو کړی وي میډیا والے سره نور ډراما فلم یا داسې مو اورېدلي چې تاسو کې دغه هغه هم شته؟ تر خپله وسه ما لکه په چینل محنت کړی دی او شوی دی صحیح لکه سما ټي وي شو ایکسپریس شو صحیح او ایر وای شو دونه ټکه ټوکه مونږ کړي دي خو لکه مونږ ته مضبوطې موقع په لاس نه دي راغلی نو صحیح لکه ډېره لکه د کیمرې مخې ته کار مو کړی دی. دا خو ډېر زیار خبره چې تاسو ماشاءالله دومره غټو چینلو نامې واخیستې او دې ته رسېدلې نو که تاسو کې ټیلنټ وي زم چې پکاره چې نوره موقع هم درته میلاو شي کیمرې مخې ته بس که قسمت ورته وایي او که د وخت کمی ورته وایي که خودغرضۍ ورته وایي یا د لیکلو طرح ته په ډرامې لیکلو ما کوشش کړی دی صحیح چې ما کم چینل ته وړې ده نو هغه صحیح پاتې شوې نه ده هغه د پیسو او د مزدورۍ په وجه پاتې شوې ده چې خو ډرامه کېده ورته کور ته ځه نو په دې وجې مې ورکړې نه دي او نور پی ټي وي ته تللی یم او ډرامه پاس شوې ده جیو ته تللی یم لیک مې پې پاس کړی پې منلی مې دی صحیح او جبکې دا د دې شي چې مزدوري نه شو درکوی یا به بیا درکوو نو په دې کې دا پاتې شوي دي. ډېر ښکلي شعرونه دي خو چې 2 روپۍ پې نه کېږي. منیر بنیري صاحب یو شعر دی بل کلام به د اصلباز اصل صاحب نه واورو چې یو کلام بل تاسو ته را شریک شي. شمس صاحب اوس زه په خپل طبیعت یو د لنډو بهر یو غزل درته وایم ارشاد تاسو دواړو ته ډالۍ کوم ارشاد الله دې وکړي چې ستاسو په معیار پوره وي انشاءالله ارشاد. ای زما د زړه ګلابه بس دې ووتم له تابه واه په دنیا او ژوند غاوره عبرت واخله له حبابه آی های او که خپل خوبه خندې غواړې پردې وباسه له خوابه آی های و زله غاړې چاپېر شه د جانان نیته خرابه وسوسو درنه هوکړم وتی نشم له دریابه ډېر ښه چې د چا هم په کار نشوې تور لړو مې شه شبابه ډېر چې د چا هم په کار نشوې تور لړو مې شه شبابه سرې سکروټي وي خولو کې تو بګار شم له احبابه ډېر ښه سرې سکروټي وي خولو کې تو بګار شم له احبابه هره ورځ کوم سوالونه شي او ورځ بلا جوابه هره ورځ کوم سوالونه شي او ورځ بلا جوابه څه تسکین په داسې خولې چې هله زر شه شابه شابه او بل زما غوندې خدای مکه زه اصل یم نایابه. ډېره زیاته مننه اصلباز اصل صاحب. موږ اکثر دغه پښتو چونکې موږ وایو چې زموږ نسلونه هم به دغه پروګرام ګوري پښتو چې کله ګوري موږ داسې یو پوینټ یا داسې یو ټکی
یا تورې چې پښتو کې مونږ ورته وایو چېرې مونږ هغه داسې هغه ژوندی کړو د هغې معنی د شاعر نه پوښتو ستاسو په دغه کلام کې لړومی و او داسې هغه ده چې کیدای شي په کراچۍ کې مشته پښتانو نسلونه دوی یا کتلی نه وي یا یې پېژني نه. مختصره رڼا پرې واچوه. شمس صاحب ښکلې خبره دې وکړه. په دې ما یو شی شروع کړی دی کتاب ورته ورک ټکي او ورکې لوبې. ډېر په دې کې د زاړه الفاظونه او دا ټول هر څه دا لړوی موږ وایو چې تنور ته په نیاګانو به چې روټۍ پخولې لرګی به یې راواغسته په هغه تنور کې به یې ومږه انګار به یې پرې تازه کړه روټۍ به ولګېدې هغه لرګي ته به یې لړومی وې او دا په دې اور کې تاوېدو نو دی به تور شو وبه سوځېدو او نو تور لړومی بس تور لړومی نوم ډېر په دې وجه به وي. ډېر بالکل 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 ماشاءالله. ډېر ښایسته کلامونه ډېر ښایسته خبرې د سلواز اصل صاحب سره موږ ناست وو. ملګرو زموږ دغه میشن ده چې پښتو چې زموږ کوم خدمت دی د ادب دپاره هغه وکړو او هر شاعر ته ځان ورسو او د هغوی مرکه ریکارډ کړو. مرکه خو چونکې ډېره ستره وي موږ غواړو چې ګنټه ګنټه ورسره ریکارډینګ وکړو خو بهرحال چې کوم مین د کار خبرې وي هغه ته خوندي کړو نو غواړو چې اخره کې اصلباز اصل صاحب داسې کومه خبره تاسو په زړه وي داسې پیغام چې پښتنو ته ورکوئ بیا خاص طور په کراچۍ کې پښتانه چې زموږ درېیم څلورم نسل دا سترېږي پښتو ژبه ورکېږي اکثر موږ په کورونو کې هم اردو وایو خپل د زړه پیغام شیشې ته شریک دی. ډېره مننه. د ژبې په حوالې به دا خبره وکړو چې موږ ته به میا صاحب وي لودي عبدالرحمن په پښتو کې لیکي او په پښتو کې وایي نو موږ ته د دې خبرې څه قدر او دغه نه معلومېدو. زه دا خبره کوم چې که ته نن خپله ژبه پرېږدې نو ته وایه که نه چې زه شمشینواری یم وایې دی که نه چې ستا لباس او ستا ګیټ اپ بدل دی نو خو ته شینواری نه شوې که نه دا چې ته شینواری ژبه نه شې ویلی خو شینواری نه شوې نو نسلونو ته هم دغه سوال دی آرډر نه دی حکم نه دی سوال دی چې خپله ژبه مه پرېږدې قومونه په خپله ژبه ژوندي وي په خپل کلچر ژوندي وي. که ته هر وطن ته لاړې که انګریزي وایې که عربي وایې خو ته ورته وایې چې پښتون او بیا تا ته پښتو نه درځي که نه ته پرې پاتې وې چې خپله د دنیا ملکونه وګوره تر لسمه پورې په خپلې ژبې کې تعلیم ورکوي سوا زموږ د دې وطن نه چې انګریزي پې د ړومبي جومات نه لاګو کړي او تر اخره پورې لګیا وي هغه د خپلې ژبې نه خوا دېخوا کړي نه په خپله ژبه پوهېږي نه یې لیکلی شي نه یې ویلی شي او دنیا ادیبانو یا د کالم خاوندانو تر ډېره حده پورې دا چغې والې چې خپله ژبه تر لسمه خپله ژبه تر لسمه خو څوک یې اوري نه خو دا زموږ په لاس کې کار دی چې خپل بچي ته هم قلم ورکړو چې د خپله ژبه داسې ده داسې یې لیکه په دې اول ځان پوهېږه دا نورې ژبې بیا دي حمزه صاحب دو دا ټولو پې نو زما خو دغه سوال دی نسل ته نوجوان نسل ته چې خپلې ژبې ته سپک مه ګورئ دا ستاسو پهچان دی د نیکونو ژبه مو ده د مور پلار ژبه مو ده ستاسو مورنۍ ژبه ده چې د مور قدر نه کوې نو بس بیا بې قدره شي. ډېره زیاته مننه کتونکو د اصلباز اصل صاحب ښایسته خبرې او ښایسته پیغام په دغه حواله سره د حمزه بابا یو شعر دی چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه که. د پښتو د لسم یا دغه حوالې سره یو خبره خوندي کومه چې الحمدلله نن سبا د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ جامعې نه چې دی د بي ایس پښتو چې ورته وایي یعنې موږ اوس د بي ایس پښتو سټوډنټان هم شته. پښتو به انشاءالله ودانه وي خو کوشش وکړئ چې ودانه وساتو انشاءالله تر بلې مرکې پورې خپل همکار دانش افریدي او شمشینواري ته اجازت ورکوي بیا به راځو انشاءالله د الله په امان.